په غزني کې رانسکور شوې الوتکې په تړاو د امریکا او د افغان ځواکونو له لوري څېړنې په لاره اچول شوي او له الوتکې نه دوه مړي هم پیدا شوي او امریکا ته وړل شوي. په همدې تړاو نننی بحث مو دی او بحث کې راسره نظامي چارو شنونکی امین الله زازی دی. تاسو ته ښه راغلاست وایم. یوسف امین زازی په غزني کې د امریکایي الوتکې مسله په یو ډېر جدي بحث باندې بدله شوې ده چې دا الوتکه چا راغورځولې او که دا الوتکه رښتیا هم طالبانو راغورځولې وي نو د هغوی سره دومره درنې وسلې د کومه شوې؟ مننه خورکي، سلامت اوسئ. لومړی خو د امریکا پوځي حضور دلته چې هر فعالیت کې دغه مستقل دي د نظارت او د کنټرول لپاره د افغانستان حکومت دغه واک صلاحیت نه لري. اگر چې دغه امنیتي تړون کې ستراتیژیک تړون کې پافشاري د افغانستان خلکو هم په همدې وه چې د افغانستان حکومت او افغانستان خلک د امریکا د پوځي حضور نه باید دلته د دوی تک راتک او د دوی تجهیز او وسلې او د چې انتقال کیږي باید آګاه وسي او په څنګ د دې کې هغه جرمونه چې دلته ترسره کوي د امریکا پوځیان نه باید محاکمه هم دلته په افغانستان کې وشي چې دغه دواړه مسایل رد شي او امریکایانو دغه خبره نه ومنله او یې نه منله. اوس راځو بحث دی چې دوی مستقل دي چې څه کوي هغه کوي، نه څوک پوښتنه نشي ترې کولی او د واک اختیار نه د افغانستان خلک لري نه حکومت. دویمه خبره دا ده چې دغه الوتکه چې یو خوا ویل کېږي چې د تخنیکي ستونزې لرله او بلې خوا ویل کېږي چې دا ویشتل شوې ده. په امریکایانو په مغه اوله ورځ د دوی پوځیانو اعلان وکړو چې دلته عادي هغه ورکي وو، پوځیان پکې وو، مګر نن هغه خبرې راوتلې دي چې دا د استخباراتو له مهم چارواکي پکې وو او طالبانو هم ادعا کړې ده چې دغه الوتکه مونږ وشتې ده. دغه اوس یو بحث ده، ډېر مهم بحث ده. زه فکر کوم چې د طالبانو باندې فشار یا مخالفین باندې سکل تقریبا 2300 بمونه په افغانستان کې استعمال شول او زیاتره موږ د ملکي وګړي هم د دغو بمونو د دغو بمباریو قربانیان دي، زخمیان شول، شهیدان شول او طالبان هم اړیکې د نړۍ سره د سیمې هېوادو سره هم پراخې کړي دي، ډیپلوماټیک اړیکې هم زیاتې پراخې کړي دي او د صلح او د جګړې موضوع هم د نړیوال او د سیمه ییزو هېوادو د میز په سر دی. هغه هم نو دلته نړیوال او سیمه ییز مداخلې چې په افغانستان کې دي دا ښودنه کوي که چېرته طالبانو ته دغه تجهیزات ورکړل شوي یا دا وسله ورکړل شوي وي چې دوی کولی شي چې هوایي ځواکونه هم هدف وګرځوي. دا خپله ثابتوي چې هغه خلک چې تر اوسه پوه نه دي، یعنې ځان ته ځان غولوي یا ځان ته قناعت ورکوي چې دلته نړیوال او سیمه ییز هغه د دوی مداخلې یا د دوی په منځ کې هغه کوم جنجالونه چې په نړۍ په سطحه دي افغانستان یې داسې یو ځای ګڼلی دی چې باید دوی دلته خپل زور ازمایښت دلته وکړي او جګړه باید دلته وکړي، یعنې یو میدان د جګړې دلته نه جوړ شوی ده. زازی صاحب څه فکر کوئ په سیمه کې د داسې هېوادونو شتون چې هغوی طالبانو ته داسې درنې وسلې ورکوي نو آیا دا به د نوې جګړې دپاره د لار هواري په توګه نه وي؟ ګورئ 40 کاله دغه جګړه روانه ده په شکل د اشکالو. هغه افغانان دي چې ځان غولوي هله جهاد هله پلانکای ده او روس سره جهاد د امریکا سره نه دی جهاد یا مثال دایما ګاونډی هیواد د مسلمان ده. دا د افغانانو یوه ستونزه ده چې بالاخره زمینه یې دغسې مسایلو ته مساعده کړې ده. د هغه خبرې که موږ ته راشو نړیوال په افغانستان کې د سیمې هېوادونه د خپل اهداف لري، 40 کاله دغه ادامه لري، یعنې دا جګړه تش اوس نه ده. تر اوسه پورې نړۍ او د سیمې هېوادونه د افغانستان په مسایلو باندې جدي بحث نه ده شوی چې مثال په دغه سیمې هېوادونه موږ د افغانانو نه څه غواړي، دوی د دوی نسخه څه ده ما بار بار ویلي دي، امریکا څه غواړي، روس یې څه غواړي، ایران یې څه غواړي
او په داخل کې هم داسې وایي اجماع نشته چې دغه بحثونه راټول کړي او په یو میز باندې کښېني او افغانان دغه باندې بحث وکړي او بیرته دوی ته قناعت ورکړي یا ورسره ویمني یا خپل دلایل هغه د نړیوالو اړیکو سیمه ییزو هیوادو یا د بین المللي ټولنې په اصولو باندې دوی سره رفتار وشي. دغه زمینه نه نړیواله مساعده کړې ده او افغانان همیشه چیغې وهي خو هلته څوک یې نه اوري. مثلا زه لنډ راځم د تروریزم څخه په جګړې، یعنی د تروریزم څوک ده؟ په افغانستان کې خو نه تروریزم شته، نه موږ وسلې لرو، نه موږ داسې فابریکې لرو چې موږ وسلې او مهمات دلته جوړ کړو. وسلې هم پردۍ راځي او پیسې هم پردۍ دي. افغانستان خلک استعمالیږي. موږ همیشه چیغې ویلي دي چې دغه د تروریزم سره جګړه د تورستان چیرته روزل کیږي، د وسله څوک ورکوي؟ خو همدا هیوادونه د نړیوالو ټولنې غړي دي، یعنی هلته شرکت لري. ولې نړۍ په دغو سترګو پټوي؟ ولې دغه لوی قوتونه په دغو سترګو پټوي؟ پاتې دې معنا لري چې دوی دغه تود بحث نه کوي، نو دوی ښکیل دي پکې د تروریزم، دوی روزي، دوی پیسې ورکوي په خپلو منافع پر. هغه منافع هم د دوی کاشکې مشروع منافع غیر مشروع منافع د سیمې وضعیت خراب کا او د نړۍ وضعیت خراب کا، یا کټازي وکړه، زیرمې لاسته راوړه، د خلکو اقتصاد لاسته راوړه او د خپلې نسخې تطبیق کا. نو دا تر اوسه پورې دا بحث د نړۍ په سطحه د سیمې هیوادو په سطحه نه دی شوی. دا یو غولونکې خبرې دي چې موږ د تروریزم سره مقابله کوو، مبارزه کوو، موږ دومره سرتېري وژل شوي دي، دا شوي دا شوي. مګر د مبارزه د تروریزم سره بیا خصوصا نړیواله مبارزه دا شی نه وي. د سیمې پیاوړي هیوادونو ترمنځ د خپلمنځي رقابتونه پر افغانستان څومره مضر تاثیر کولی شي؟ ولې تاثیر کړی؟ موږ ته هېڅ هم نه دي راپرېښي خور کې. د موږ ولس وژل کېږي، د موږ زیرمې ویجاړې کېږي، موږ پرمختګ ته نه پرېږدي، موږ تعلیم ته نه پرېږدي، د موږ هره برخه کې یعنی داسې لوی زیانونه موږ ته اړول شوي دي چې که چېرته دقیقه محاسبه شي نو خورا دردناکې کیسې دي دغه چې اوس ولې نړیوال د دغو په مقابل کې چپ پاتې دي؟ ولې امریکا چپه پاتې ده؟ ولې روسیه چپه پاتې ده؟ ولې ایران چپ پاتې؟ ولې پاکستان چپ؟ ولې موږ انسانان نه یو؟ او بل موږ د چا سره بدي شته؟ موږ د هېچا ده، موږ یو بېطرفه هېواد یو. موږ د یوې ښکېلې د نړیوالو هغه چې دي لانجې چې دي موږ هېڅ کله د وخت کې برخه نه ده اخیستې. موږ د ټولو سره دوستانه او انساني اړیکې غواړو، متقابل احترام غواړو. موږ ته باید درناوی وشي د موږ خاورې، د موږ حاکمیت، د موږ استقلال ته. ولیکن دا نړیوال او سیمې هیوادونه دي چې دغه خپلو خبرو ته ژمن نه دي خپل هغه، یعنی بالاخره موږ نه پوهېږو چې دوی موږ نه څه غواړي، د دوی حضور دلته څه معنا لري، دغه تروریزم سره جګړه څنګه هغه کېږي. اوس د ما وسلوال پوځ دی، دا د تروریزم سره د جګړې په خاطر نه دی تأسیس شوی. تروریزم خو هغه د معلوم ده، ځای معلوم ده، اسناد شته، شواهد شته دي. همدا اوس د پاکستان پوځ، زه چې یو عادي کس د دغه ټولنې یم، وطن یم، خو لږ ځان پوهوم، غواړم چې خبر واوسم، زه خبرېږم، ما ته میسیجونه راځي، زه د کلو د بانډو د ولایاتو نه خبرېږم چې پاکستان پوځیان او د دوی دغه ملیشې طالبان روزي او افغانستان ته رالیږي. سهار دغه نه چې هغه وایي چې هغه زنتار ده او هغه زنتار مو د دغه لپاره کړی دی، داسې په ثبوت یې درته ویلی شم. ولې د نړۍ نه پوهېږي؟ ولې امریکا نه پوهېږي؟ ولې د مادي حکومت نه پوهېږي؟ ولې د خلکو غولوي؟ ولې پاکستان ادعاوې غلطي کوي؟ دغه بحث تر اوسه نه ده شوی. او متاسفانه بخښنه غواړم چې په افغانستان کې هم داسې یو ځواک نشته، داسې یو ملي حکومت، داسې یو غښتلی حکومت چې د ولس استازیتوب وکولی شي. یعنی د موږ هغه مشران چې په اصطلاح موږ هغو ته شپانه وایو، د دغه رمې داسې شپانه ما ونه لیدل چې د افغانستان دپاره او د دغه خلکو لپاره دی غږ جګ کړي. او دوی ځانونه داسې بولي چې موږ احتیاج یو، امریکایانو ته احتیاج یو. اوس دغه خبره او د افغانستان ته ښه ثابته کړي خلکو ته چې موږ چا احتیاج کړو.
موږ خو ډېر قوي وسلوال پوځ لرو د چا اوس که دا رقابتونه همداسې دوام بالکل، ولري بالکل دوام نو لري. د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ زه فکر کوم د مخنیوي لپاره د افغانستان د ولس یووالی ډېر زیات مهمه ده چې موږ یې نه لرو یو او دوم د دغه متفرق د ولس لپاره هیڅ سیاسون هیڅ مشرانو کار نه دی کړی چې دغه متفرق ولس راټول کړي او دوی د عقلا دلته عادلانه ټولنې فضا مساعده کړي دلته قانون پلی شي په ټولو دوی هم په معاملو اخته دي یعنې په اتلسو کالو کې د وطن دغه د ما چارواکي د ما باندې چې حکومت کوي د ولسوال د قاضي د والي د وزیر د مامور د څه کوي دا خو د دوی په لاس کې ده که دوی اهل خلق وای خو نن مو د لږ وضعیت د افغانستان ښه طرف ته لاړو که نه مشکل دلته ده چې د افغانستان خلک دغسې شپانه نه لرو د وطن ته یو دغه د وطن دپاره څوک کار نه کوي دلته ژبه سمت مذهب دین پاکستان ایران روس دغه مسایل مطرح کېږي بله ډېره خطرناکه خبره دا ده چې زه خپل ولس ته وایم چې بعد د ډاکټر صاحب نجیب حکومت نه حتی د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت په آخرو وختو کې دلته ټول خرڅ شوي او نااهله خلک چې هغه افغانستان دوی ته مطرح نه ده دوی ته شخصي جیبونه مطرح دي دوی ته یو قوم ژبه سب مطرح ده دوی واک نیولی دی همدا اوس یې تا وسلوال پوځ ته نه ډک دی امنیتي ادارې دې ته نه ډکې دي قضا دې ته نه ډکه دی حکومتداري دې ته نه ډکه دی مامورین دې ته نه ډک دي د دغو سره مبارزه د دغو اصلاح کول دا یو ملي انقلاب غواړي دا یو ډېر لوی بدلون غواړي چې دغه ولس یې کولی شي د ولس باید درست رهبري شي ذهنیت ورکړل شي بالاخره باید د ولس راوځي ولس باید بې ځایه خپلې شپې ورځ تېر نه کړي اوس ولس دغې ته تمه کړې اوس زه نه پوهېږم د ولس په څه شي په تمه دی چې څوک به دا وطن جوړ کړي تاسې دوی خپله پوهېږي ولې نه پوهېږي نو باید د دې چې درست مشرانو نه دوی حمایت وکړي او بالاخره دغه ولس منسجم شي متفرق ده په نوم د هزاره په نوم د ازبک په نوم د تاجک بیا خپلو منځو کې هم مشکلات لري پښتانه په خپلو منځو کې دا د افغانستان د خیر په خیر نه ده او دغه مسایل اوس د نړیوالو او سیمه ییزو مداخلات ډېرې سخته زمینه مساعده کړې یعنې دا اراضي د جګړې د وحشت د دهشت د چور چپاولو لپاره مونږ خپله جوړه کړې ده اخو غواړي مګر د مونږ مکلفیت څه ده د مونږ د مشرانو مکلفیت څه ده اوس تاسو داسې فکر وکړئ دا ډېره بدبختي ځای دی چې هم یې خلک وژلي هم یې قتل کړی هم یې چوري کړی هم یې چپاول کړی هم رهبر ده هم لیډر ده هم قومي رهبر ده هم یې لونګۍ ویلې ده هم چپنه اغوندي هم نیکتایي وایي دا افغانان باید پوه شي افغانان باید دا وګورځو خپل موضوع ته دا الوتکه چې رانسکوره شوې دا د طالبانو په سیمه کې راغورځېدلې ده نو د دې توربکس نه موندل کېدل او یا هم که توربکس یې پیدا نه شي او نور داسې کوم مهم وسایل چې دي دا به څومره نورې ستونزې رامنځته کړي ګوري دا د دوی مسله ده طالبان موږ چې د رسنۍ واورېدلې اولین ډله چې راغلې وه دغه الوتکې ته طالبان راغلي دي زه فکر کوم چې هغه هم مسلکي خلک به ورته راغلي وي ډېر مسایل به دوی لاسته راوړي وي ډېر مسایل به د دوی په لاس کې ځکه چې دوی جګړه کې ښکیل دي دغه توربکس چې تاسې وایي کېدای شي دوی انتقال کړی وي او باسلی وي کېدای شي دغه څوک چې ورکې مړه وو دغه هم انتقال کړی دوی اولین یو عملیات په دغه تیاري کړي بعد هغه نه بیا د مونږ دغه خارجي ځواکونه راغلي دي افغانان خو بیخي وروسته ورغلي دي د تاسف ځای دی سخته چې اول ویلی کېږي چې د اریانا الوتکه د معاون رئیس جمهور هم وایي یعنې مونږ چارواکي هغه مسؤل چارواکي ده وایي دا د ډېر تاسف ځای دی یعنې دومره بې خبره حکومت یعنی دومره بې مسؤلیته حکومت که نه دا فکر کومه چې مونږ دپاره شرم دی اقلا د افغانانو لپاره د نړۍ به څه وایي همدغه پاکستان چې مونږ وایي د پنجاب وایي چې خدای مو غر که تاسې په ملک کې الوتکه لویږي او تاسو وایي چې دا د اریانا وایي الوتکه ده معاون د رئیس جمهور دا خبره کوي مسؤلین د ولایتي دغه خبره کوي دا باید شرم ده ډېر سخت شرم ده د مونږ عزت د مونږ وقار د مونږ ابرو د سیمې هېوادو په کچه د نړیوالو په کچه همدغو خلکو خراب کړی دی
دا وطن که زه په یو شکل ووایم چې ولس که راویښ نشي دا وطن نه جوړېږي قطعا په یو شکل ووایم چې ولس که راویښ نشي دا وطن نه جوړېږي قطعا نه جوړېږي دا جګړه نه ختمېږي وولسه که تاسې راویښ نشئ وولسه که تاسې خپل مسؤلیتونه ادا نه کړئ هغه واقعا هغه څوک چې ادعا دې کوي د مشرتابه که هغه وکیل ده که وزیر ده که هر څوک ده که قومي مشر ده تاسې چې د مشرتوب ادعا کوئ باید تاسې راوځئ د افغانستان خلک منظم کړئ راټول کړئ د متفرق ولس راټول کړئ که واقعا افغانان وي او که نه که چېرته سمتي مسایل وي هېڅکله زه یو څه ولس ته ویلی شم چې په افغانستان کې امنیت نشي راتلی په افغانستان کې ثبات نشي راتلی تر څو چې موږ خپله تصمیم ونیسو هر وخت چې د ولس تصمیم ونیولو موږ واقعا ملي رهبران پیدا کړل چې هغه خاورې ته ژمن وي ټولو خلکو ته افغانانو خلکو ته ژمن وي بیا موږ د نړیوالو د سیمې مشکلات یعنې په اسانتیا په ډېر منظم شکل موږ کولی شو چې هغو ته لاسرسی پیدا کړو هغو ته حل لارې پیدا کړو که په لنډو کې راته ووایې ځاځی صاحب اوس افغان حکومت کوم اقدامات باید د ملي سپیناوي له خاطره وکړي د دې الوتکې په تړاو هېڅ هم نشي کولی افغانستان حکومت یو معیوب حکومت ده افغانستان حکومت دا ورتیا نه لري دا صلاحیت نه لري د غږ نشي جګولی دغه مړ سترګې د سګنې ټیټ نیولي دي دغه 15 میلیارده ډالرو ته 20 میلیونه ډالرو ته 1 میلیون ډالرو ته خپل جیبونه ډکه د خپلو بچیو لپاره که دغه افغان حکومت چارواکي ژمن وی د دوی اولادونه چیرته دي خور کې دا خو باید د افغانستان د وسلوال پوځ یا د امنیتي سکتور په صفوفو کې باید دوی سربازي کړې وای یوې کوم شته دغه ادعا د وطن چې کوي چې موږ د افغانستان نه دفاع کوو دوی زامن چیرته دي په دې لیکو کې خو د دوی مکلفیت هم ده که نه دوی وظیفه هم ده تش د یو غریب د بیچاره افغان مکلفیت ده او که د ټولو افغانانو مکلفیت ده زه د دغې نه وایم چې دا خلک ژمن نه دي ځکه نه بچی شته نه زوی شته نه ښځه شته هېڅوک یې دلته شته ده راغلی پراشوټي د امریکا او د اروپا هلته د عیشونه کړي مزید کړي تمام عمر او نن راځي په ما باندې حکومت کوي حتی په افغانستان کې وو همدغه چې مجاهدین وایي چې موږ جهاد کړی ته د دوی اکثریت بچیان کورونه دا ټول په خارج کې د درسونه وایي راځي چې د عادي سربازي خو دې وکړي درته مکلفیت دوره خو باید تېرې کړي ډېره زیاته مننه ځاځی صاحب له دې نه چې خپرونې ته راغلی مننه سلامت اوس هم لنډه دمه لرو بېرته راګرځو د خبرونو دوام ته